نبوي سیرت. په دې خپرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول چې اسامه ویل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بدوایي هیڅ کله نه پرېږدم. هغه کافر زغلی او بدوایي اسامه پسې زغلی. څو اسامه پسې ورسېدی او انصاری په پسې دی. ځکه د غالب رضی الله تعالی عنه امر دغه سی وو چې ملګری به نه پرېږدي. مقصد دا چې دغه دوه نفره مسلمانان په دغه کافر پسې زغلی. څو د یوې درخت سره اسامه او ملګری یې په کافر پسې ورسېد. اسامه او انصاری دواړو تورې پورته کړې غواړي چې ووژني. په دغه وخت کې هغه کافر چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل، په دغه وخت کې چې تورې پر خپل سر ولیده، تورې پر پورته سوه، ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. انصاری تور ځنی را وګرځول، نیو وه، مگر اسامه خپل تور پر ور الکړه او مرداس یې ووجه. انصاری ورته ویل یا اسامه، تا داسې سړی ووجه چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله. اسامه ویل دغه کلمات د توري د بیري وویل، تا نه لیدي چې اسلام او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل؟ تا د بد ویل نه واورېده؟ مگر کم وخت چې توره پر خپل سر ولیده نو یې کلمه وویل. خیر، د مرداس تر وژلو وروسته دواړه بیرته راغله. خو انصاری دغه قصه و غالب رضی الله تعالی عنه ته وکړه. غالب رضی الله تعالی عنه و اسامه ته ورغ کړه، یا اسامه، تا څنګه هغه سړی وژي چې هغه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل هغه دغه کلمه د توري د بیري وویل. خبره ښکاره او معلومه ده. څو لحظې مخکې اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بد ویل، مگر کم وخت چې توره پر سر بیره ولیده، د دې دپاره چې ځان د مرګ خلاص کړي نو یې کلمه وویل. څرنګه چې غالب رضی الله تعالی عنه په دې مسأله زیات نه پوهېدی نو چپ او دغه ټولۍ بیرته مدینې منورې ته ولاړه. هلته یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حالات وویل. اول یې د سریې د کامیابی حالات ورته بیان کړه او بیا یې د اسامه رضی الله تعالی عنه په قصه خبر کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم اسامه را وغوښتي او ویل یا اسامه، څنګه دې هغه څوک وژي چې هغه وویل لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اسامه ویل یا رسول الله، هغه د توري د بیري څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا تا د هغه زړه ورڅېرې کوي او پوه سوې چې هغه صادق دی که کاذب؟ یعنی ته څه په خبر یې چې د توري د بیري څخه کلمه وویل؟ شاید په دغه وخت کې ایمان زړه ته ننوتلی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ اسامه ویل والله د توري د بیري څخه کلمه وویل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله د حق څخه چیرې ځې؟ اسامه وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه جمله څو واره په تکرار راته وویل، تر داسې اندازې چې ما د ځان سره وویل کشکې زه په دغه نن ورځ مسلمان سوی وای. ورونو، اسامه ولې غوښته چې په دغه نن ورځ مسلمان سوی وای؟ ځکه اسلام هغه د مخنی ټول ګناهونه محو کوي او پاکوي. نو که په دغه ورځ مسلمان سوی وای، دغه ګناه به هم د عفو په جمله کې راغلی وای. او الله جل جلاله د سوره النساء په 4 نمبر آیات کې دغه موضوعات ته اشاره کوي او فرمایي یا ایها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا
ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. یعنی اے مومنانو، کم وخت چې تاسې د الله جل جلاله په لار کې سفر کوئ، یعنی جهاد ته ځئ، نو ښه تحقیق کوئ او هغه چاته چې سلام درته ووایي مه وایاست چې ته مؤمن نه یې او د اسلام کلمه دې د بیرې وویل. آیا تاسې د دې دنیا دنیوي اسباب غواړئ؟ د الله جل جلاله سره ډېر غنیمتونه شته. پس له دغه ورځې څخه بیا اسامه د مسلمانانو په هیڅ جنگ کې اشتراک نه دی کړی. حتی کم وخت چې د مسلمانانو په مابین کې هغه فتنه پیښه شوه، اسامه رضی الله تعالی عنه به ویل زه پوهیږم چې علی رضی الله تعالی عنه پر حق دی، مګر پس له هغه واقعې څخه چې زما او د مرداس په مابین کې پیښه شوه، نو زه بیا هیڅ وخت پر مسلمان توره نه پورته کوم. ورونو، دغه واقعه او مسأله زموږ د پاره درس دی. موږ د خلقو د ظاهر سره کار لرو. د خلقو سره مو باید معامله د دوی پر ظاهري شکل وي، مګر زړونه د الله جل جلاله په قدرت، اختیار او علم کې دي. د زړو مالک الله جل جلاله دی او د جل جلاله ته حال معلوم دی. نو رب عز وجل د زړو پر حال حکم کوي. هو که موږ د یو چا څخه داسې حرکت ووینو چې هغه کار د کفر او نفاق ثابتوي، دا بیا بله خبره ده. او که د یو چا آخري جمله لا اله الا الله وي، نو موږ په ظاهري حالت مکلف یو. او دا هم د اسلام حکم دی چې د اشخاص سره زموږ معامله باید د دوی د ظاهري حال سره موافقه وي. فقط الله جل جلاله د زړه په حال خبر دی او حکم پر کوي، نه موږ. د زړه عالم او حاکم یوازې الله جل جلاله دی. پنځم، اوس نو د مسلمانانو سریو او حملو دوام درلودي. څو دغه د هجرت د 9 کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د دوهم وار د پاره د بنی مره و قبیله ته ولېږي چې جزا ورکړي. د بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د اول وار لېږل خو به مو په یاد وي چې د بنی مره د قبیله د کمین د طرفه حمله پر وسوه او د 10 نفره ملګری ټول شهیدان شول. او دی رضی الله تعالی عنه پس له زخمی کېدو د فدک و یهودو ته ورغلی. نو اوس د دوهم وار د پاره بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د هغه بنی مره و قبیله ته ورولېږي چې جزا ورکړي. مګر دا وار یې 300 نفر مسلمانان ورسره ملګري کړل. نو بشیر ابن سعد رضی الله تعالی عنه د بنی مره پر طرف وررهیس او دا وار یې زړه هم ورته ډک دی، ځکه په هغه اول وار کې د ملګري ور شهیدان کړي و، نو یې هغه انتقام هم پاتو. اوس فقط 2 میاشتې وروسته د 300 نفرو سره د بنی مره پر طرف وررهیسو او هلته ورورسېد. د هغو په بې خبري کې یې حمله پر وکړه. د هغو څخه یې ځینې وتښتېده او ځینې ووژل شول. او د رضی الله تعالی عنه پسونه، اوښان او نور مالونه په غنیمت ځینې واخیسته او بیرته مدینه منورې ته په داسې حال کې راغلی چې د هغه اول وار د خپلو ملګرو بدله او انتقام یې اخیستی و. دلته نو د بنی مره رئیس حارث ابن عوف فکر وکړ او ویل والله د محمد صلی الله علیه وسلم دین لوړ او ورځ په ورځ غالبه کیږي. قریش صلح ورسره وکړ، خیبر یې فتح کړ او هغه قبیلو ته چې د صلی الله علیه و آله وسلم سره مخالفت کوي جزا ورکوي. موږ 2 میاشتې د مخه پر دوی کامیاب شو او 10 نفر مو ورووژل، مګر اوس یې په موږ داسې کارونه وکړه چې تر اوسه چا نه ور سره کړی. پس له ډېره فکره دې نتیجې ته ورسېدی چې باید اسلام ته داخل شي. نو عیینه ابن حسن هغه د غطفان مشر او رئیس ته ورغلی، د هغه سره خبري وکړي.
د اسلام او مسلمانانو په باره کې دلایل ورسره وویل. نو ویل زما په فکر زموږ لپاره دا ښه او بهتره ده چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ملګری سو. د دې په عوض کې چې مسلمانان زموږ څخه غنیمتونه وړي، موږ به د مسلمانانو په ملګرتیا د نورو قبیلو څخه غنیمتونه اخلو. نور یې هم دلایل ورسره وویل څو عیینه ابن حسن یې په دې قانع کړي چې مسلمان سي. نو دوی په دواړو دا اتفاق وکړي چې دواړه به مدینې منورې ته ځو او هلته به د خپل اسلام یا مسلمانېدو اعلان کوو. اوس نو د غطفان او د بني مره رئیسان چې دواړه د عربو هغه قوي قبیلې دي د مدینې منورې و طرف ته رهي سوه چې اسلام ته داخل سي. خو سبحان الله د الله جل جلاله تقدیر او اراده بیا بل شی و. دې دوه نفرو ته په لار کې د عربو یو بل مشر په مخه ورغلی چې فروه ابن حبیر نومېدی چې هغه بیا عمرې ته رهي و. اوس چې په لار کې د حارث ابن عوف او عیینه ابن حسن سره یو ځای سو، نو فروه ویل د خیره چیرې ځئ؟ دوی ویل مدینې منورې ته ځو چې اسلام ته داخل سو. فروه ویل تاسو یو څه صبر وکئ، تلوار مه کوئ، زه دا دې عمرې ته رهي یم. پرېږدئ چې زه وګورم چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په باره کې څه فکر او اراده لري. که داسې و چې اهل مکه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره د جنگ اراده درلوده، نو دا نه ده صحیح چې تاسو اوس مسلمانان سئ. صبر وکئ او هغه جنگ چې د قریشو او محمد صلی الله علیه وسلم په مابین کې پیښیږي هغه به ووینئ. بیا تر هغه وروسته فیصله وکئ. که چیرې د مکې خلقو جنگ نه کاوه او تسلیم و، بیا مسلمانان سئ. دوی ویل دا ښه خبره ده. نو دغه دوه نفره بیرته د مدینې منورې څخه راوګرځېده او اوس د فروه د بیرته راتګ انتظار کوي چې هغه به د مکې مکرمې څخه څه حال او خبر راوړي. فروه ابن حبیره و مکې مکرمې ته ولاړی او عمره وکړه. فروه مشرک و او دا خو هم درته معلومه ده چې مشرکانو هم حج او عمره کول. فروه پس له عمرې څخه د قریشو د مشرانو سره ولیده او پوښتنه ځینې وکړه چې تاسې د هغه صلح په باره کې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره مو کړې ده څه اراده ده؟ قریش ویل د دغه صلح په موده کې موږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ لپاره خپل ځانونه ښه آماده کوو. غواړو چې په دغه موده کې د هغه د جنگ لپاره پوره تیاری ونیسو. اصلا زموږ صلح نه د مقصد، بلکې په دغه موده کې خپل قواوی سره یو ځای کوو چې وکولای سو د محمد خطر بالکل د بین یوسو. اوس نو د فروه په فکر خبره بل ډول سو. د بل طرفه د بنو بکر د قبیله رئیس نوفل ابن معاویه هم په دغه وخت کې مکه مکرمه ته راغلی او دای هم د قریشو د مشرانو سره خبرې کوي. غواړي چې د قریشو مشران ودې ته تشویق کړي چې د خزاعه د قبیله پر ضد د بنو بکر سره کومک وکړي. یعنی بنو بکر غواړي چې د خزاعه سره جنگ وکړي او قریش د هغو په وجلو او جنگ کولو کې د بنو بکر سره کومک وکړي. او دا خو ستاسو په یاد دي چې خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف کې سوه او د هغه وخت څخه د خزاعه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حلفاء او متعاهدین بلل کیږي. د خزاعه پر قبیله هر تیری او تجاوز پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو تجاوز بلل کیږي. او بنو بکر بیا د حدیبیه د صلح په وخت کې د قریشو په طرف کې داخل شو چې بنو بکر بیا د قریشو حلفاء او متعاهدین بلل کیږي. او د بنو بکر هر تجاوز که پر مسلمانانو وی که پر خزاعه د قریشو تجاوز بلل کیږي. مگر دا هم باید در معلومه وي چې د پخوا څخه د بنو بکر او خزاعه د قبیلو په مابین کې ډېرې لوی دشمنۍ پرتې وې. اوس فروه ابن حبیره ورته ګوري چې د بنو بکر رئیس
نوفل ابن معاویه قریش و دې ته رابولي چې د خزاعه د قبیلې پر ضد د ده او د بنو بکر کومک وکړي او قریش هم دغه خبرې نه ردوي او نه ورته وایي چې زموږ او د هغو په مابین کې صلح ده بلکې د ردولو پر ځای د دغه خبرو سره علاقه هم لري او په شوق سره غوږ ورته نیسي نو فروه پوه سو چې دغه ټوله د دې علامې دي چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې به ژر جنگ پیښ شي او دغه د دوی په مابین کې چې د صلح په نامه سره یادېږي صلح نه ده بلکې اصلا د بل جنگ د پاره هوسایي او آمادګي ده نو فروه د مکې مکرمې څخه ولاړی او هلته عیینه ابن حسن او حارث ابن عوف ته ورغلی او دا بیان ورته وکړي چې ډېر ژر به د قریشو او مسلمانانو په مابین کې جنگ پیښ شي نو هغه وویل چې خبره داسې ده موږ به خپل مسلمانیت اوس وزندو او د دې جنگ و نتیجې ته به معطل شو مقصد دا چې دغه دوه نفره د قبیلو مشران مسلمانیت خو دغه د فروه اخبار د دې سبب شو چې د هغه خپل فکر څخه واوښته په دغه موده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور سریه هم شاوخوا لېږلې خو دغه وخت هغه مهمه واقعه ده چې دغه د هجرت د اوم کال د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق ودې ته رابلل چې د علیه الصلاۃ والسلام سره د عمره القضاء د ادا کولو د پاره ولاړ شي ځکه اوس د حدیبیه پر صلح یو کال تیر شو او اتفاق هم داسې وو چې په راتلونکي کال کې به مسلمانان عمره ته راځي اوس نو مسلمانانو ته پوره اجازه ده چې مکه مکرمه ته داخل شي نو دغه مقصد د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو کې د عمره اعلان وکړي د هجرت د اوم کال د ذوالقعده په میاشت کې ټول هغه کسان چې د حدیبیه په صلح کې حاضر و ټول سره یو ځای شو بل هغو کسانو څخه چې شهیدان سوي یا وفات سوي و بل د حدیبیه د نفر څخه نور هم 600 نفر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره راووتل چې دا نو ټوله 2000 نفر سو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه عمره القضاء کې ملګری دي بل شذ او کشنیان رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې پر اوشانو اسلحه در سره واخلي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله زموږ او د قریشو عهد داسې نو چې د اسلحه سره په مکه مکرمه ته نه داخليږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو عهد دغه سی وو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وویل اوس نو موږ دغه اسلحه څه پکو او تا امر وکړي چې اسلحه در سره واخلي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر زه د قریشو د غدر او خیانت څخه بیریږم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل نو هغه وعده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ پر خپل عهد ولاړ د اسلحه سره و حرم ته نه داخليږو اسلحه تر حرم د باندې پریږدو مګر زموږ سره باید اسلحه موجوده وي کوم ضرورت ورته پیدا سو پرته وي دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکمل البشر پوهی او حکمت چې ویل موږ څنګه خپل ځانونه او خپل دشمنانو ته به اسلحه تسلیم کو مسلمان باید په زرک او هوښیار وي کارونه باید سطحي او سرسري و نه نیول شي مسلمان باید هوښیار په حذر او احتیاط کې وي خپل ځان باید د دشمن په مقابل کې به اسلحه نکي خپل اسلحه باید دشمن ته تسلیم نکي ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اسلحه در سره واخلي رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو د ذل حلیفه څخه احرام وتاړه او تلبیه وویل په داسې حال کې مخ پر مکه مکرمه حرکت وکړي چې اسلحه ور سره و او د جنگ د پاره مستعد و دا هم په دې سبب چې د قریشو د غدر مخه نیولې وي کوم وخت چې مسلمانان و مکه مکرمه ته نږدې شول
هلته قریش تر مکې مکرمې د باندې ورته راوتلي دي او ورته ګوري، خو ویلې ده چې د مسلمانانو سره اسلحه ورسره ده. نو یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ورولېږي چې اسلحه مو د چیش دپاره راوړې ده؟ زموږ او ستاسې په مابین کې داسې وعده نه وه چې تاسې به د اسلحې سره نه راځئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل موږ پر هغه خپله وعده ولاړ یو او اسلحه تر مکې مکرمې د باندې پاته کیږي. واقعا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله اسلحه لکه سپرونه، غشي، نیزې، زغرې او داسې نور تر مکې مکرمې د باندې پرېښول او 200 نفره یې د اوس ابن خولی الانصاري په مشرۍ د اسلحې د ساتنې دپاره معذب پرېښول او بیا یې دغه 200 نفر په هغو کسانو بدل کړه چې عمره یې کړې وه او دغه اول 200 نفره عمرې ته ولاړه. مګر 200 نفر په هر وخت کې د اسلحې سره موجود وه او دې ته تیار او آماده وه چې د ضرورت په وخت کې دغه اسلحه و داخل ته د مکې مکرمې ورسوي او پر مسلمانانو یې وویشي. که چیرې د قریشو د طرفه کم غدر او خیانت وسي، اسلحه موجوده او د استعمال دپاره تیاره ده. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې ته د داخلېدو اراده وکړه او قریش هم نه غواړي چې په دغه وخت کې د مسلمانانو سره کم مشکل او شخړه پیښه شي، نو ځکه غواړي چې دغه د عمرې مناسک ډیر ژر پای ته ورسیږي او بل قریش دا هم نه غواړي چې مسلمانان د اهل مکې سره په تماس کې شي. نو ابو سفیان د مکې مکرمې ټول اهل په دې سره مکلف کړه چې د مکې مکرمې څخه ووځي او څوک دې په مکه مکرمه کې نه پاتې کیږي. د مکې مکرمې خلقو هم د مکې مکرمې څخه په وتلو شروع وکړه او وځي. خدالته په هغه غرو کې کښیني چې د کعبې شریفې پر شاوخوا دي. بیا نو د قریشو مشرانو د دغه امر د ښه عملي کولو دپاره یوه آوازه واچوله، هغه دا چې ویل دغه مسلمانان چې د مدینې منورې څخه راغلي دي هغه په یو مرض اخته دي چې هغه هم ساري مرض دی، د یوه څخه و بل ته نقل کیږي چې په هغه وخت کې ژړه تبه ورته ویل کېده. نو ځکه باید ټول خلق د مکې مکرمې څخه ووځي. اوس د دغه اوازې سره هغه پاته کسان چې تر اوسه نه ووتلي هغو هم پر وتلو تلوار کاوه چې په دغه مرض اخته نسي. نو په مکه مکرمه کې بیله د قریشو د ځینو مشرانو څخه لکه صفوان ابن امیه، عکرمه ابن ابي جهل او داسې یو څو نور بل څوک نسو پاته، نور ټول ووته. اوس نو مسلمانان مکې مکرمې ته داخل شو، تکبیرونه وایي، لا اله الا الله وایي، د اسلام تلبیه وایي. مسلمانان په ډیر شوق کې دي ځکه پس له ډیرو کلو څخه د اول وار دپاره مکې مکرمې ته داخلیږي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس له 7 کلو څخه د اول وار دپاره خپل اصلي وطن مکې مکرمې ته راځي. خپل اصلي وطن او خپل قبله مکې مکرمې ته داخلیږي. نو ټول تر اندازه زیات خوشاله و. طواف، تلبیه، سعی او عمره ټول په شوق او خوشحالي سره ادا کوي. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په هغه اوازه خبر سو چې ویل په مسلمانانو کې ژړه تبسته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قصد او اراده وکړه چې دا ثابته او معلومه کې چې په مسلمانانو کې هیڅ مریضي نشته. کم وخت چې مسلمانانو په طواف شروع کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله جل جلاله دې پر هغه چا ورحمیږي چې نن ورځ و کفارو ته د خپل ځان صحت او قوت ورښکاره کړي، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: رحم الله امرأ اراهم اليوم من نفسه قوة. بیانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل د احرام په ټوپ په داسې ډول تر راسته اوږه لاندې په بغل کې کوي چې راسته اوږه یې ښکاره سوه، چې و دغه ته په عربي کې اضطباع وایي. او بیا یې په طواف شروع وکړه
چې چابک چابک تګ یې کاوه چې ودغه چابک تګ ته په عربي کې رمل وایي. رمل او هروله هغه چابک تګ دی چې لنډ لنډ ګامونه اخلي او داسې تیز تیز ځي چې وزغستا ته نږدې وي خو ګامونه یې کوچني وي او اوږې هم ورسره ښوروي چې دغه تګ مریض ناجوړه او ضعیفه سړی نشي کولی. قوي او صحتمند نفر دغسې تګ کولی شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طواف 3 شوطه دغه تیز تګ کاوه او صحابه کرامو هم دغه قسم تګ ورسره کاوه. قریشو د هغه غرو څخه ورته کتل او ویل یې په والله که یا ته به ورسره وي یا بل مریض دغسې تګ نشي کولی. نو دغه د اوږې لڅېده او دغه قسم تیز تګ زموږ دپاره سنت شو. هر هغه څوک چې د حج دپاره طواف کوي یا د عمرې دپاره د طواف قدوم یا هغه طواف چې تر هغه وروسته د صفا او مروه په مابین کې تګ وي په اولو 3 شوطو کې باید استباع رمل او هروله وکړي چې راسته اوږه به لڅه او تیز تیز به ځي. خدا کار فقط د نورو دپاره سنت دی. پر ښځو نه تیز تګ شته نه د اوږو لڅېده او بې له طواف قدوم څخه په نورو طوافو کې هم دا کار نشته. دا یوه فقهي مسئله وه. د طواف په مابین کې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه چې شاعر و او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته تلي دغه بیتونه په لوړ آواز ویل: خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله قد أنزل الرحمن في تنزيله في صحف تتلى على رسوله يا ربي إني مؤمن بقيله إني رأيت الحق في قبوله بأن خير القتل في سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل خليلا عن خليله. دا داسې بیتونه دي چې په هغو کې پر کفارو تجاوز و. موږ ووژلاست، موږ ووهلاست، موږ سرونه در پرې کوو. دلته عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی. ویل یا ابن رواحه ته څه وایې؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور او د الله جل جلاله په حرم کې شعر وایې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا عمر دی پرېږده، دغه د اشعار پر کفارو تر غشو ډیر تاثیر کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته ولې قهر ورغلی؟ د هغه 2 سببه وو. یو دا چې عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه په طواف کې شعر وایي. حال دا چې طواف عبادت دی لکه لمونځ، سړی باید شعر پکښې ونه وایي. بل دا چې اوس د مسلمانانو سره اسلحه نسته، په خالي لاس دي او دغه اشعار کفار و جنگ ته رابولي. نو عمر رضی الله تعالی عنه وویل: لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وحزم الاحزاب وحده. او دغه تحلیل په زور وایي. نو دا هم زموږ د پاره سنت شو. هر هغه څوک چې عمره کوي خاصتا په صفا او مروه کې دغه تحلیل د هغه د پاره سنت دی. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمرې د ادا کولو څخه فارغ شو نو یې هدیه حلال کړ. د هدیه حلالول په عمره کې سنت کار دی، واجب او لازمي نه ده چې خامخا یې باید څوک حلال کړي، مګر ثواب یې ډیر زیات دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرامو هدیه حلال کړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و قریش ته حال ولېږي چې د کعبه شریف کلی راوړي او اجازه راکړي چې کعبه شریف ته دننه ورسه. خو قریش جواب راولېږي چې یا زموږ او ستاسې په عقد او اتفاق کې دا نه دي لیکل شوي چې ته به کعبه شریف ته دننه داخلېږي. ورونو دا نوی او مشکل کار نه و.
د عربو او مشرانو ته د همیشه کعبه شریف ور خلاصول، مګر قریش بیا هم دلته د ضد او عناد څخه کار واخیستی او دروازه یې نه کړه ور خلاصه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی عناد ولیدی، نو یې بلال رضی الله تعالی عنہ ته وویل: یا بلال، لوړ د کعبه شریف بام ته وخیجه او اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی عنہ هم د کعبه شریف بام ته وختی او اذان کوي. قریش ورته ګوري، د اسلام اذان اوري: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. بلال رضی الله تعالی عنہ سربیره پر کعبه شریفه په خپل رنگین او خواږه اواز سره د اشهد ان محمدا رسول الله شاهدی ادا کوي او قریش ورته ګوري. عکرمه ابن ابي جهل چې تر دغه وخت پر هغه خپل شرک وویل: الله د ابو الحکم سره ډیر شو کړه، چې مقصد خپل پلار ابو جهل، چې دغه مریه نه ولیدي چې لوړ پر کعبه شریفه اذان کوي. یعنی دا د الله جل جلاله د هغه سره نیکی و چې تر دغه د مخه ووجل سو، دغه ورځ او دغه حال یې نه ولیده. دا د کفارو غرور و. مګر د بلال رضی الله تعالی عنہ اذان د مکه مکرمه او مشرکانو ته ډیر زیات آزار او تکلیف ورکړي. دا چې بلال رضی الله تعالی عنہ د اسلام اذان لوړ پر کعبه شریفه کوي، دا کار و قریش ته د کعبه شریفه تر ننوتلو سخت تمام سو. اوس نو د مسلمانانو درې ورځې پرسوي او اتفاق هم داسې وو چې مسلمانان به درې ورځې په مکه مکرمه کې تیروي او بیا به ځي. په دغه درو ورځو کې مسلمانانو طوافونه کول، لمنځونه کول، د الله جل جلاله عبادت یې کاوه. مګر کم وخت چې درې ورځې پرسوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه غوښته چې یو څه نور هم په مکه مکرمه کې پاتې شي. خو د قریشو د طرفه عکرمه د ابو جهل زوی او هویطب ابن عبد العزى د څو نورو نفرو سره ورته راغله چې ورته ووایي چې وخت مو پرسو، نور نو ولاړ سي. کم وخت چې دغه نفر ورته راغله، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا عکرمه، نه غواړې چې زما سره ډوډۍ وخورې؟ یعنی زما میلمانه سي؟ ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد وو چې نور هم په مکه مکرمه کې پاتې سي. خو عکرمه ورته وویل: زه ستا ډوډۍ ته ضرورت نه لرم، زموږ د مځکې څخه ووځه. د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ د طاقت ووته، ویل: دا ستاسې مځکه نه ده، بلکې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم شار دی. او عکرمه ته په بد ویلو شروع وکړ. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ منع کړ. ویل: یا سعد، زموږ په اتاق یا زموږ په خیمه کې باید چاته بد ونه ویل سي، که څه هم زموږ دشمن وي. دا عیب دی چې هغه زموږ پر کمبله ناست وي او موږ بد ورته وایو. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې ځانونه د بارېدو دپاره تیار کړي. دلته بیا هغه د قریشو بې باکه خلقو، لوچګانو او اوباشانو چې د هغو په مسلک کې عهد او اتفاق، وعده او امانت هیڅ اهمیت نه لري، غوښته چې د موقع څخه استفاده وکړي او مسلمانانو ته آزار او تکلیف ورکړي. ویل: اوس خو نو عمره خلاصه شوه او زموږ اتفاق داسې و چې مسلمانان به عمره کوي، اوس یې عمره وکړه، نو عهد خلاص او پرس. نو یې ځانونه تیارول چې پر مسلمانانو حمله وکړي. مګر ورونو، تاسو ته معلومه ده چې اتفاق یوازې د عمرې دپاره نه و، بلکې اتفاق داسې و چې لس کاله به یو پر بل تجاوز نه وي. مګر دغه اوباشانو غوښته چې مسلمانان په قهر کې او جنگ شروع شي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه د دوی حرکتونه ولیده، نو یې نفر ورولېږه او ویل: که تاسې جنگ غواړئ، موږ به هغه خپله اسلحه چې تر مکې مکرمې د باندې پرته ده راوړو او بیا به جنگ در سره وکړو.
د دغه کفارو دا خیال و چې د مسلمانانو سره اسلحه نشته. دوی نه خبر چې مسلمانانو هلته د باندې اسلحه ایښې ده. خو کوم وخت چې پوه سوه چې د مسلمانانو سره اسلحه شته وبېرېده او شاوخوا سره وپاشل سو. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکې مکرمې څخه ووته او تر مکې مکرمې د باندې خیمې ودرولې. دلته یوه کوچنۍ حادثه پیښه شوه. هغه دا چې هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفر ولیدی چې څوک وایي دغه نفر ولید ابن مغیره و. مګر صحیح خبره دا ده چې دغه نفر ابان ابن ولید ابن مغیره و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابان خالد چیرې دی؟ چې مقصد یې خالد ابن ولید و. نو ویل خالد چیرې دی؟ خالد خدا سي عقل لري چې وسمه لارې ته رابولي. دی عاقل او هوشار سړی دی. نو څنګه دا د عقل تر اوسه دی و اسلام ته نه دی رابللی؟ آیا د اسلام شوالی پټ دی؟ چاته نور معلومیږي؟ خالد چې ذکی او هوشار سړی دی ودته تر اوسه ولی د اسلام شوالی نه دی ور معلوم شوی؟ کچيري د شوکت او تیزی زموږ سره سي موږ به د اکرام او عزت وکړو، تر نور به د مخه او مقدم کو. دا خبرې تر مکې مکرمې د باندې پیښ شوې. ابان چې په دې خبرو خوشاله وو نو خالد ابن ولید ته یو لیک ولیکي او مکې مکرمې ته ورولېږي چې په هغه لیک کې لیکلی و یا خالد ته داسې عقل لري چې هغه تاسو سم لار درښولای شي او د اسلام شوالی د هیڅ عاقل او هوشار څخه پټ نه دی پاتې. نو راسه او مسلمان سه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په خیر یاد کړي او وی فرمایل که خالد موږ ته راغلی موږ به عزت وکړو او تر نور به د مخه کو. د ابان دغه لیک و خالد ته ورسېدی او وی وای نو اسلام ته شوق پیدا سو او مسلمان نسو. بیا هم د اسلام په باره کې فکر کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی. په دغه وختو کې بیا عمرو ابن العاص د حبشه څخه و مکه مکرمه ته راغلی او خپل ځان و هجرت ته تیاروي. غواړي چې مدینه منوره ته هجرت وکړي. د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه خو مو د مخه درته بیان کړه چې دی په حبشه کې د نجاشي پر لاس مسلمان سو او مکه مکرمه ته مسلمان راغلی. نو اوس غواړي چې هجرت وکړي. خالد ابن ولید ولیدي ویل چیرې ځې؟ عمرو ابن العاص ویل مدینه منوره ته ځم. خالد ویل آیا د دین واوښته؟ عمرو وویل یا بلکې مسلمان سو. او خالد ته وویل چې نجاشي مسلمان شوی دی. خالد په تعجب کې سو. نو یې د اسلام د احکام نور پښتنه هم وکړه. څو نور یې هم اسلام وزړه ته لار پیدا کړ او اسلام یې په زړه کې ثابت او قائم سو. نو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هم مسلمان سو. هلته یو بل دریم نفر هم د دوی سره اسلام ته داخل سو چې هغه هم د قریشو د سردارانو څخه و. دغه نفر عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه چې دغه عثمان ابن طلحه هم په قریشو کې د خالد ابن ولید او عمرو ابن العاص په درجه کې. نو دغه درونه پرو چې د قریشو د سردارانو څخه و د هجرت نیت او اراده وکړه چې د هجرت د اتم کال په شروع کې دغه درونه پرو مدینه منوره ته هجرت وکړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه درې نفر ولیده چې مدینه منوره ته مهاجر راغله تکبیر یې ووایه او وی فرمایل مکه د خپل انې ټوټې درته راوغورځولې. د مکه مکرمه هغه شځوانان درته راغله خالد ابن ولید، عمرو ابن العاص، عثمان ابن طلحه. دغه کسان چې د مسلمانانو ملګری سي تر دې لو کامیابی نسته. او د هجرت د اتم کال د جمادی الاول په میاشت کې د خزاعه د قبیله یو ډله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله چې د خزاعه د قبیله اسلام یې اعلان کړي.
خزاعه هغه قبیله ده چې د حدیبیه په صلح کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طرف کې شامل شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم متحالفین او متعاهدین شو او اوس یې اسلام هم قبول کړي، یعنی اکثریت یې په اسلام کې داخل شو چې اوس نو یو بل قبیله د مسلمانانو سره یو ځای او په اسلام مشرفه شو چې دې کار نور هم د اسلام دبدبه او شوکت ورزیات کړ. ورون اوس چې په جزیره العرب کې تر ډیره اندازې د مسلمانانو تسلط او سیطره زیاته شوه او د اسلام شان او شوکت لوړ شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته فارغ شو چې خپل دعوت تر جزیره العرب د باندې وباسي، ځکه دغه دین یوازې د عربو یا د جزیره العرب د پاره نه دی بلکې د ټول عالم د پاره دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شاوخوا و پاچاهانو او آمرانو ته د لیک او رسالو د لیږلو اراده وکړه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالو د لیږلو او لیکلو اراده وکړه، ځینو اصحاب کرام ورته وویل چې پاچاهان هغه لیک او رساله نه قبلوي چې هغه مهر سوی او بند نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل ځان لپاره د سپینو زرو څخه مهر یا انګشتری جوړ کړ چې پر هغه لیکل شوی و محمد رسول الله، چې دغه لیکنه په درو لیکو کې و، تر ټولو کښته لیکه محمد او د مابین لیکه رسول او لوړه لیکه الله و. البته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رسالو د لیږلو لپاره داسې قاصدان اختیار کړه چې هغه د دوی د ورتګ د ملکو په باره کې معلومات او پخوانی معرفت درلودي او د هغو ژبه یې زده وه. اوس نو دغه رسالو د لیږلو په وخت او تاریخ کې لږ اختلاف شته. څوک وایي دغه لیکونو شروع د حدیبیه تر صلح وروسته د هجرت د شپږم کال په آخره کې و، څوک وایي د هجرت د اووم کال په شروع کې ولیږل شوی چې دغه دوه قولو په مابین کې فقط یوه میاشت یا تر هغه هم لږ فرق راځي، او څوک وایي چې دغه لیکونو لیږنه تر عمره القضا وروسته یعنی د هجرت د اووم کال په آخر کې و. خو په حقیقت کې دغه لیکونه په یوه ورځ یا یوه میاشت کې نه و بلکې په مختلفو تاریخو لیږل کېده چې ځینې د هجرت په اووم کال کې و او ځینې د هجرت په اتم کال کې و، چې په دې حساب ټوله قولونه صحیح دي. په هر صورت زه به دغه رسالو یا لیکونو مضمون او واقعات درته بیان کړم. البته د رسالو د لیږلو ترتیب د تاریخ په حساب نه دی مراعات شوی. د روم پاچا یا قیصر ته لیک ورون، د روم پاچا چې نوم یې هرقل و او لقب یې قیصر و، پایتخت یې قسطنطینیه و چې اوس استنبول ورته ویل کیږي. ټوله اروپا، ترکیه، مصر، شام او نور ډیرې منطقې د تر حکم لاندې او د تابع وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودغه قیصر ته رساله ورولېږل چې اسلام ته رابلی، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه رساله د دحیه الکلبی رضی الله تعالی عنہ په لاس د روم پاچا قیصر ته ورولېږل. په دغه وخت کې چې دحیه ابن خلیفه الکلبی و قیصر ته ورهدي، هلته په شام کې یو څه واقعه پیښ شوه چې هغه داسې وي. په دغه وختو کې قیصر د روم پاچا په خپل په شام کې موجود و او شام ته د راتګ سبب دا و چې په تیر کال کې د روم او فارس په مابین کې ډېر لوی جنگ پیښ شوی و او په دې جنگ کې روم پر فارس غالب شو، فارس ته ماته او شکست ورکړ چې دغه واقعه یعنی پر فارس د روم کامیابی الله جل جلاله د هغه تر پیښېدو څو کاله د مخه په قرآن مجید کې ذکر کړي او بیان کړي. الله عز وجل د سورة الروم په شروع کې فرمایي الف لام میم غلبت الروم
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يعني وعربو ته په نږدې مځکه کې روم مغلوبه سو او دغه رومیان به د دوی تر دغه مغلوبیت وروسته په څو کلو کې بیرته پر فارسیانو غالبه سي. خو زه به اول هغه قصه درته بیان کم چې دغه آیاتونه د هغه په باره کې نازل سوي دي، نو بیا د آیاتو په ترجمه ډېر په اسانه پوهېدلی سو. په دغه آیاتو کې قرآن عظیم الشان یوه عجیبه پیشګویي کړې ده چې د قرآن مجید پر صداقت او حقانیت لوی دلیل دی. قصه داسې وه، د هغې زمانې د مځکې د مخ دوې لوی پاچاهۍ چې فارس او روم وې د ډیرو کلو څخه په خپل مابین کې په شدیدو جنګو سره اخته او مشغوله وې. محترمو ورونو، پاته قصه به په راتلونکي کې درته بیان سي ان شاء الله تعالى. وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.